بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم الله نور وزیر کتونکو زبا نن د صحافیانو سره خبرې کوم. صحافیان چې کوم دي اسلام آباد کې هغه د کوم قسم مشکلاتو سره مخ دي او دوی ته په فیلډ کې څه قسمه مشکلات وي او د نه علاوه د دوی د موجوده حکومت نه مطالبات څه دي او ورسره چې کوم موجوده حکومت د دوی دپاره د څه اقدامات اوچت کړي او د نه علاوه چې کوم 2013 انتخابات وي هغې نه مخکې چې کوم صحافیان دي د هغوی د وزیر اعظم عمران خان نه څه امیدونه وي. په دې هکله به د صحافیانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. کوم څه دی او د اسلام آباد کې د څومره وخت نه صحافت کوئ؟ زما نوم عاطف علي دی او په اسلام آباد کې تقریبا د صحافت زما 15 میاشت شروع ده. موجوده نوي راغلي مشکلات شته درته او چې کله هم خپله ډیوټي ترسره کوئ د کوم قسم مشکلات وي درته؟ نو مشکلات خو د ادارې طرفه داسې څه نشته، خو لکه د حکومتي معاملاتو باندې به زه لږ خبرې کول غواړم ځکه چې زه کله د صحافت ته نوی را انټر شوم او زمونږ چې کوم د یونیورسټي سټوډنټس وو نو موږ ته د صحافت چې کوم دی دا یو ډېر واسټ فیلډ ښکارېدو، ډېر کلاو ډېر چې کوم دی هغه پښتو کې ته وایي که نه کلاو وسیع فیلډ ښکارېدو. خو لکه اوس چې کوم دی کله چې د 2018 الیکشن وشو دا ګورنمنټ چې کوم دی کله دا په اقتدار کې راغی نو دې چې کوم دی د صحافت هغه نوم چې کوم دی هغه بدل کړ، د هغې ترجمه چې کوم دی هغه بدل کړ. زموږ چې کوم ډیفینیشن شو موږ ته چې کوم ښوولي شو موږ ته چې کوم پړاو شو هغې کې دا ویلو چې یاره صحافت چې کوم دی غیر جانبداري ده. خو لکه دې ګورنمنټ ته راتلو سره چې کوم دی یا د دې ملک کې چې کوم دی صحافت دا ویلی شي چې یاره د حکمران د کور لونډي ده. موجوده حکومت نه ستاسو د یو صحافي په حیثیت باندې مطالبه څه ده؟ مطالبات دا دي چې یاره اول نه دا زه خو به دا ویل غواړم چې یاره حکومت له پکار دي چې هغه صحافیان چې کوم دی فری هینډ زه ورته نه وایم چې لکه فری هینډ فری دي، خو لکه هغې د خپل لیمټس چې کوم دی هغې ته دې وسیع کړي چې هغې خپل کارونه وکړي. بل دویمه مطالبه دا ده چې کله دا ګورنمنټ راغی نو تاسو هم چې کوم دی نو مې بي دې نه سفر شوي چې ډاون سایزنګ شروع شو په هر یو اداره کې. ډاون سایزنګ د وایي چې کوم دی نو ډېر څه داسې کورونه وو چې هغه لکه د هغې چولې چې کوم دی مړې شوې ځکه چې د صحافیانو د کور چولې چې کوم دی د صحافت د وجې چې کوم دی هغه بلیږي. بل دا د چیر د هغې ډاون سایزنګ چې کوم سفر شوي دي کوم کسان چې کوم دی هغې کې وتې دي نو هغې دپاره چې کوم دی حکومت اوسه پورې لا څه عملي اقدامات نه دي کړي، نه چې کوم دی هغه ادارې فورس کړي دي په هغوی باندې چې کوم دی زور نه کړی ده چېرې تاسو دا کسان ولې ویستل د هغې چې کوم دی اوسه پورې تپوس پوښتنه نه ده شوې چېرې ډاون سایزنګ شوی او تاسو ته څه اقدامات پکار دي صحافیانو لپاره د حکومت لخوا؟ یار زه خو به دا ووایم که نه چې لکه د حکومت له پکار دی چې یاره دې ته صحافیانو ته تحفظ فراهم کړي. دویمه دا چې یاره دې دپاره داسې یو ارګنایزیشن جوړ کړی شي چې یاره هغې که ادارې نه وي نو لکه څنګه چې د ګورنمنټ ادارې دي اے پی پی یا چې کوم دی دغه شان د پی ټي وي شو یا دغه شان نور چې کوم ګورنمنټ ادارې دي دې دپاره چې کوم دی نو زیات نه زیات مواقع چې کوم دی راشي ویکنسیز راشي چې یاره که پرایویټ ادارونه دوی چې کوم دی اوزي نو ایکسپیرینس بایس چې کوم دی نو هغې هلته کې خپل دغه کولی شي. باقي چې کوم دی دې چې کوم مراعات دي یا هغه څیزونه چې کوم دی هغه لکه ضروري دي چې دې دپاره هغه ورکړلی شي. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں؟ میرا نام حمید لنگرا ہے اور میں اسلام آباد میں تقریباً عرصہ 12 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں. اسلام آباد کے صحافی موجودہ دور میں کن کن مشکلاتوں کا ان کو سامنا ہے اور اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے کیا مشکل پیش آتی ہے؟ دیکھیں اللہ نور اسلام آباد کے اندر صحافیوں کو جیسے باقی ملک میں ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں انیتھیکل پریشر بھی آ جاتا ہے، آفس کے اندر سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب خبر کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں تو جو بیوروکریسی کی جانب سے پریشر آتا ہے یا انوانٹڈ قسم کا مختلف مافیاز جو ہیں ان کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے اور خبر کے حوالے سے خاصا ایک آج کل کے دور میں چونکہ دور بھی فاسٹ ہو گیا ہے اور انفارمیشن فلو آف انفارمیشن بھی تیز ہو گیا ہے تو یہ جو 2-3 مسائل ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور یہ صحافیوں کو جو ہے اس کا پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مختلف طریقوں سے صحافیوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ خبر جو ہے اس کو روکا جائے. موجودہ حکومت کو صحافیوں کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ موجودہ حکومت صحافیوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک تو افسوسناک صورت حال ہے
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے جو وزیر اعظم عمران خان بات چیت کیا کرتے تھے، اس کے حکومت کے آنے کے بعد وہ اس کے بالکل برعکس جو ہے ان کے اقدامات ہیں. اب آج کل جو ایک مسئلہ، جو ایک اتھارٹی آ رہی ہے، قائم کی جا رہی ہے، اس میں ایک صحافیوں کے حوالے سے ایک بڑی سخت چیزیں آ رہی ہیں. سب سے اس میں جو ایک چیز ہے کہ جی جو سورس ہے وہ صحافی کو بتانا ہوگا کہ خبر اس کے پاس کہاں سے آئی ہے. تو میرے خیال میں اگر بطور صحافی میں حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ باقی معاملات تو چلو ٹھیک ہے، وہ مالکان کے خلاف ہیں، اور مالکان پہ اگر وہ سختی کر رہے ہیں تو یہ بھی صحافیوں کے لیے بینیفیشری ہے. لیکن یہ جو ایک نقطہ ہے کہ وہ سورس کے حوالے سے جو اس میں شکیں شامل کی گئی ہیں ان کے نظر ثانی کرے اور ان کو واپس لے. تو جو موجودہ بل لے کے آ رہے ہیں، کیا آپ یہ بھی تبدیلی کا ایک وہ حصہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل یہ بھی تبدیلی ہے پاکستان تحریک سے. بالکل یہ اسی نعرے کا تسلسل ہی تو ہے. یہ کوئی اچھی چیز ہو نہ ہو، اپنی طرف سے یہ حکومت جو بھی اقدامات کرتی ہے شاید ان کی نظر میں ٹھیک ہوں، لیکن ابھی تک جتنے بھی اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں ان کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑا. اور یہ جو اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا اس کا، اور یا صحافیوں پہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے. مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ بل آنے کے بعد ہم صحافیوں کے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو جائیں گے. صحافیوں کو بل کے خلاف کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ بل حکومت نہ پاس کرے اور نہ مطلب لے کے آئیں؟ دیکھیں، صحافیوں کو یہ جو ہماری مختلف یوجز بنی ہوئی ہیں، مختلف تنظیمیں بنی ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ان کو اس بل کے حوالے سے آگاہی مہم چلانی چاہیے، سول سوسائٹی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، پھر اپوزیشن کے ساتھ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور اس بل کے حوالے سے جب یہ بل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے یا بھی قائمہ کمیٹیوں کے اندر ہے تو وہاں پر جا کر اپنی ان پٹ دیں، تاکہ اس بل کے جب قومی اسمبلی میں پیش ہو تو بل پیش ہوتے رہتے ہیں، وہ مسترد بھی ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے ایک رائے ہموار کی جائے کہ یہ بل مسترد ہو. اگر مسترد نہ بھی ہو تو جو صحافیوں کے خلاف شکیں ہیں یا جو صحافیوں کے کام کے حوالے سے شکیں جو امپیکٹ کر رہی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ریپیل کیا جا سکے. کتنے عرصے سے اسلام آباد میں صحافت کر رہے ہیں؟ میرا محمد وقار چودھری روزنامہ بیورو چیف ہوں. مجھے 13 سال ہو گئے یہاں صحافت میں. تو اللہ کا شکر ہے ہم کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اور میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مشرق ٹی وی نے یہ صحافی برادری کے لیے یہ جو ایشو اٹھایا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. شکریہ آپ کا. موجودہ دور میں کن کن مشکلاتوں کا سامنا ہوتا ہے، اور خاص کر فیلڈ میں آپ کے رپورٹر بھی جاتے ہوں گے، آپ بھی جاتے ہوں گے، کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیں، جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، جس طرح عمران خان وزیر اعظم صاحب نے جو صحافیوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ ان کو تحفظ دیں گے، لیکن وہ تحفظ نہیں ہیں. بہت سے ایسے مسائل پیدا ہے، کیمرہ مین سے لے کے رپورٹر تک بہت سے جگہ ایسے مسائل بنتے ہیں جس میں ان کو حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسا کسی سیاسی کا بیان نہیں آتا ہے، بس وقتی آ گیا ہے. تو خاص طور پر ہمارے پریس کلب، چاہے پنڈی اسلام آباد ہو چاہے پورے پاکستان میں، ان کو کوئی تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوئے تو کوئی خاص ایشو نہیں اٹھایا جاتا. میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے ہمارے دوست بڑے پیارے سے بھائی سینئر جرنلسٹ عابد عباسی صاحب جب پریس کلب کے انچارج تھے تو وہاں پہ ماہانہ یہ ایک انعقاد کیا جاتا تھا، ورکشاپ ہوتی تھی. تو اس ورکشاپ میں سب صحافی اکٹھے ہوتے تھے. کوئی کسی کا مسئلہ ہوتا تھا، چاہے کسی کے گھر کا مسئلہ ہوتا تھا، چاہے کسی کا لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، کسی جگہ کوئی مسائل ہوتے تھے تو وہ ہمیں بریفنگ دیا کرتے تھے. باہر میں بھی کوئی کسی ادارے میں بھی مسئلہ ہو تو اکٹھے ہو جاتے تھے. تو ابھی میں کہوں گا کہ یہ پنڈی اسلام آباد پریس کلب میں، یا چاہے کل بھی ہمارا اتفاق ہوا میرپور میں جانے میں، تو یہ آپس میں اتفاق کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس حکومت میں زیادہ ہوا ہے. موجودہ حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، ہمارا موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ صحافی ایک ستون ہے، ہم ایک پلر ہیں. اس پلر کو اگر حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی، حکومت ہمیں اس پہ کوئی کسی صحافی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، بہت سے حملے ہوئے ہیں، جس طرح آپ کے سامنے اٹھا لیا گیا تھا، پہ حملہ ہوا. بہت سے اور بھی صحافی ایسے ہیں جن کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ تشدد ہو جاتا ہے، مسائل بن جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے حکومت کو اس میں کوئی ایک قرارداد منظور ہونی چاہیے جس میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو فی الفور اس پہ ایکشن لے کر، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ
بہت سے مسئلے بنے تھے تو تھانہ کچہری میں بھی ہوتا ہے ایس ایچ او نہیں سنے فرض کیا ایس پی نہیں سنے تو یہ اس میں ایک قرارداد ہونی چاہیے جو سینئر جرنلسٹ ہیں آج کل تو آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے ویب چینل بھی ایسے ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو اوریجنل جو صحافی تھے جو جرنلسٹ ہیں ان کی آج کل زیادہ پریشانیاں ہیں جو ویب چینل بنے ہوئے ہیں وہ تو اپنا بس بیٹھ کے گھر میں ایک کام کر رہے ہیں. موجودہ حکومت ایک جو بل لے کے آ رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا موجودہ حکومت صحافیوں کے لیے کیا اقدامات مطلب ان کے لیے اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے جو ہمیں نے سنا ہے کہ جس طرح فواد چودھری کا بھی بیان آیا تھا موجودہ حکومت جو کر رہی ہے صحافیوں کے لیے ایک بل لے کے آ رہی ہے کہ ہمارے جو صحافی برادری کے لیے اگر کوئی ایسا بل ہوتا ہے تو اس میں تو ہم انشاءاللہ ماننے کے لیے نہیں تیار. اس کی وجہ کہ ڈکٹیٹرشپ تھا مشرف دور کے ہم نے صحبتیں چلی ہیں تو ہم نے ماریں بھی کھائی ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ پاس ہونے نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ جو پروفیشنل صحافی ہیں جو اوریجنل کام کر رہے ہیں جو جن کا ہے ان کے حوالے سے ان کو گورنمنٹ کو وزیر اعظم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے جو آج اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جس میڈیا نے یہ وہاں پہ ان کو یہ لے کر گئے ہیں. یہ مجھے یاد ہے کہ ہم وہاں دفتر اور وہاں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ ہم صحافیوں کو انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں وہ دور کریں گے. اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پورا پاکستان کا میڈیا انشاءاللہ گٹھا ہوگا اور پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ مشکل ہوگا. 2018 انتخابات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اس وقت نہیں بنا تھا. ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے موجودہ وزیر اعظم میں. کیا امیدیں تھیں؟ دیکھیں میں اتفاق کرتا ہوں اس میں ہم نے بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھیں صحافی برادری نے بہت سی عوام نے بھی لیکن صحافی برادری نے بھی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں بہت سے ہمیں کوشش ہوگی عمران صاحب کی کہ صحافیوں کے لیے جو مسائل بنے ہیں وہ دور ہوں گے. لیکن ابھی صحافیوں کے لیے اس حکومت میں کہوں گا کہ بہت زیادہ ہوں گے اور خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ خان صاحب وزیر اعظم ہیں کل اور کوئی آ جائیں گے. تو یہ صحافی برادری ہے ان کو جو بھی ہے کیمرہ مین بیٹھا ہوتا ہے کوئی ایک رپورٹر بیٹھا ہوتا ہے جہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں سینئر وہ ان کے لیے کرتے ہیں. جو ہم اکثر کی بات ہے ہم تو وہ اٹھائیں گے کہ تنقید ہم پہ بھی ہوتی ہے ہم جس کے حق میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے ہم پہ تنقید کرتے ہیں دوسرے نون والے ہوں نون کے حق میں بات کریں تو پیپل پارٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میرا یہ پیغام ہے کہ صحافی برادری کے لیے جنہوں نے آج آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں یہ وہ وقت یاد کریں جب کنٹینر لگا ہوا تھا تو یہاں پہ کہتے تھے کہ بندہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیمرے والے کو کہتے تھے یہاں کیمرے لگائیں ہمیں بندش ہو کریں. یہ میں نہیں گواہ ہوں اس میں. تو اس لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے اگر ایسا کوئی قانون قدم اٹھایا تو انشاءاللہ ہم سب پارلیمنٹ اس کے باہر ہوں گے. اسلام آباد میں مسائل تو ہوں گے مشکلات کا سامنا بھی ہوگا. فیلڈ میں جاتے ہوئے کن کن مشکلاتوں کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی جو جرنلزم ہے وہ اتنی پرخار ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. آپ کی جاب سے لے کر آپ کے فیلڈ تک جانے تک اور پھر اس خبر کے فائل کرنے تک اور فائل کرنے کے بعد اس کے ری ایکشن آنے تک کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا. آپ جب جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک جرنلسٹ کو خاص کر میں سمجھ رہا ہوں کہ جو رپورٹر ہے اور پھر اسی طرح جو کیمرہ مین ہے ہر ایک کے مسائل کی تھوڑی نوعیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. لیکن جو ویڈیو جرنلسٹ ہے وہ شاید کیمرے کے پیچھے جب کام کر رہا ہوتا تو اس کو جاب کا ایشو رہتا ہے جاب سیکیورٹی کا ایشو رہتا ہے. معاشی مسائل ہیں جو سب کے ایک طرح کے ہیں سوائے چند ایک پرسنٹ کے جو اپر لیول پہ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ جاب سیکیورٹی معاشی مسائل پھر آپ کا جو خبر کرنا ہے خبر کے اوپر دباؤ پھر مافیا کے آپ خلاف خبر کریں گے تو آپ کو تھریڈ پھر آپ اگر ایسی خبر کریں گے جو کسی بھی لحاظ سے مقتدر حلقوں کے خلاف ہے تو پھر آپ کو جاب کی تھریڈ بھی رہتی ہے جان کی تھریڈ بھی رہتی ہے. اور اسلام آباد میں اب تو اس طرح کے واقعات سامنے مسلسل آ رہے ہیں کہ سینئر جرنلسٹوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا. ہراساں کیے جانے کا ماحول ایک پورے آل اوور ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ملک کے اندر ہے. بل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ حکومت جو بل لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے؟ دیکھیے جو اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے ریگولیٹری اتھارٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی مشاورت اس لیول پر ہونی چاہیے تھی جہاں جرنلسٹوں کی تنظیموں کے ساتھ جو حقیقی معنوں میں جرنلسٹوں کی نمائندہ تنظیم ہے پریس کلبز کے ساتھ یو جے ایس کے ساتھ بات چیت کر کے اس عمل کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. لیکن اپنے
حکومت اگر اپنی پسند کی تنظیموں کے ساتھ یا شخصیات کے ساتھ جب مشاورت کر کے اپنی من پسند کوئی چیز امپوز کرے گی تو اس کا ریئیکشن آتا ہے اور اس کو مسترد کر دیا گیا. بیسیکلی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری کو تحفظ فراہم کیا جائے. ہمیں کسی ذاتی طور پر کسی کی تحشیر پسند ناپسند پر نہیں جانا چاہیے, اور جب تک گورنمنٹ یہ تحفظ فراہم نہیں کرے گی, میڈیا ورکرز کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی, اس کمیونٹی کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی, اور اس بل کے اندر یا اتھارٹی کے اندر جو ریگولیٹری طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر تحفظ محسوس نہیں ہوگا, اس کے اندر جرنلسٹوں کے وقار میں اگر اضافہ نہیں ہو پا رہا, تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کی پروفیشنل جو ایکٹیویٹی ہے, جو پروفیشنل کام کاج ہے, اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, اس کو وہ ایک لحاظ سے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. تو اس کو لہٰذا مسترد کیا جانا اس لحاظ سے میرا خیال ہے جو تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے وہ درست ہوگا. جب تک مشاورت کمپلیٹ نہیں ہوگی میرا خیال ہے اس کو آگے بڑھنا مشکل رہے گا. دوسری بات, ہم جب گورنمنٹ سے مطالبے کی بات کرتے ہیں تو حکومتوں سے مطالبہ بارہا یہ رہا ہے کہ آپ جس میڈیا ہاؤس کے لیے کام کرتے ہیں اس میڈیا ہاؤس میں رہتے ہوئے آپ کو جو انٹرنیشنل سطح پر جرنلسٹ کی کیٹاگری پر فعال کرنے والا ہر ایک جو کارکن ہے اس کو جو تحفظ فراہم وہاں پر ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے, اور وہ یہاں پر نہیں ہے. آپ عمومی نوعیت کے کیسز کے اندر تو بات چیت کر سکتے ہیں, یا عمومی نوعیت کے اندر آپ کسی چیز کو رپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ گورنمنٹ کی پسند کے خلاف اگر پروگرام کریں گے جو اس کو پسند نہیں ہوگا تو پھر آپ کی جاب تھرڈ رہتی ہے, آپ کا ادارہ کسی وقت بھی آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے, آپ کو ایون جو ہے پھر حکومتی سطح کی تھرڈ رہتی ہے, آپ کو مختلف اداروں کی جانب سے تھرڈ رہتی ہے, آپ کے اوپر کیسز بنائے جانے کا بھی دیکھیں بالکل آپ دیکھیں نا معاشی طور پر اس کے اوپر دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے, ایک غیر اعلانیہ پابندیاں جو ہے وہ لگا دی جاتی ہیں. اس وقت تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں بلکہ جو اینکرز ہیں, بڑے نامی گرامی اینکرز ہیں مختلف ٹی وی چینل کے لیے, ان کے لیے ان حالات کے اندر کافی مشکلات ہیں. اور پھر غیر اعلانیہ جب کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جو صرف اپنی پسند کی بنیاد پر کی جا رہی ہوں تو میرا خیال ہے پھر آپ اس جرنلزم کے فروغ کے لیے کام نہیں کر پاتے, آپ بنیادی طور پر جو عوامی مسائل کی نشاندہی ہے اس کے لیے کام نہیں کر پاتے, اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ چوتھا ستون ہے, پھر چوتھا ستون اس قدر کمزور کرنے کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ وہ اس قدر دباؤ میں لے جایا جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات مانے, اس کے لیے کوئی آپشن نہ چھوڑا جائے. تو ایسے حالات کے اندر حکومتوں سے یہ مطالبہ اس لحاظ سے رہا ہے کہ آپ جرنلسٹ جو کمیونٹی ہے اس کو پروٹیکشن مہیا کریں, جو خبریں وہ کر رہے ہیں اس کو آپ جو اس کی مثبت سائڈ ہے اس کو دیکھیں کہ اس کے ذریعے اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ کوئی بھی جو خاص کر میڈیا ہے وہ بنیادی طور پر معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے, اور جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اور پھر جو اپنے قلم کے ذریعے اس پر رپورٹ کرتا ہے تو وہ ان مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جو لوگ جس دکھ اور درد سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے اور اس کو قومی فریضہ بھی سمجھانا چاہیے کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ بھی کرنی چاہیے اور ذمہ داری کے ساتھ جرنلزم بھی کرنی چاہیے. لیکن دوسری جانب حکومتوں کو جو بنیادی طور پر ریاست کی زبان, آنکھ اور اس کے جو آئین کے اندر اس کو دیے گئے اختیارات ہیں اس کے ذریعے وہ ایکسپریس کرتی ہیں سارے معاملات, اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بطور شہری بھی تو ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور انٹرنیشنل سطح پہ آپ کسی صورت جو اس وقت چارٹرڈ ہے جس میں آرٹیکل 8 سے 25 تک ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا, جس میں اظہار رائے ہے, جس میں آپ کو جو ایکسپریس کرنے کا ایک اختیار ہے وہ بھی ہونا چاہیے. زشان سید زمان عمدے و د اپر دیرو سیدن کے ہم صحافت کے او تقریباً زمادہ نہ ہم کال لے 2012 نظر رپورٹنگ کو خپل کیریئر آغاز چې کوم د وار رپورټنګ نه کړولې چې ملاکنډ ډیویژن کې تاسو اندازه وه چې طالبانایزیشن هغه دور کې او د تیرو 15 کالونو 2016 نه واره 21 موجوده دوره پورې چې کوم دی نو زه په اسلام آباد کې رپورټنګ کوم. موجوده وخت کې د کوم مشکلاتو سره مخ یې, خپله ډیوټي چې ترسره کوئ نو مشکلات وي درته؟ الله نور که دې باندې موږ خبرو وکړو په موجوده دور کې صحافیان چې کوم دي نو دا د شدید مشکلاتو په مخه دي, که هغې کې موږ فاینانشل مسلې ووایو, که په هغې کې چې کوم دی نو په فریډم اف ایکسپریشن حوالې سره موږ خبره وکړو, مختلف قسم کرایسس چې کوم دی نو د هغې سره صحافیان په مخامخ دي. خو د هغې باوجود چې کوم دی چې کوم زموږ دلته رپورټرز دي, کوم کیمرامینز دي یا نور د صحافیان چې څونه هم دي هغه د دې ډېر مشکلاتو باوجود هم چې کوم دی نو خپل کار سرته رسوي.
د حکومت نه مطالبات څه دي؟ تاسو څه مطالبه کوئ د حکومت نه؟ حکومت د بدقسمتي خبره دا ده چې د دې حکومت نه مطالبې ضرورت نشته دی. د هغې وجوهات دا دي چې که د موجوده حکومت موږ کمپیریزن وکړو د میډیا حوالې سره، نو د پاکستان په هسټرۍ کې چې کوم دی نو په میډیا باندې دونه قدغن نه دی لګېدلی. په ایون دیټ په ډکټیټرشپ په دور کې، د ضیا په دور کې، د مشرف په دور کې هم په پاکستاني میډیا باندې دونه قدغن نه دی لګېدلی کم چې په موجوده جمهوري حکومت کې لګېدلي. او بلکې دا هغه حکومت دی چې دا د میډیا په سپورټ راغلی دی. خو د دې په حکومت کې د راتلو نه وروسته چې کوم دی نو دي مختلف قسمه بلونه راوستل، او کله چې کوم دی نو د مالکانو سره یو اشتهاراتو لانجه کونجه کول. صرف او صرف په دې 3 کاله حکومت کې چې کوم دي تقریبا 14,000 صحافیان چې کوم دي نو د هغه د صحافت د دې لارې نه چې کوم دی نو د نوکریانو نه فارغه شو. دا 14,000 خلک چې کوم دي دا 14,000 کسان نه دي، دا 14,000 کورنۍ چې کوم دی د موجوده حکومت د پالیسیانو، د ناقص پالیسیانو په صحافت باندې د قدغن لګولو د وجې نه د روزي روټۍ نه چې کوم دی فارغه شوي دي، د نوکرۍ نه فارغه دي. حکومت ته د صحافیانو لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ د ټول نه اوله خبره خو دا ده چې کوم د 1300 میاشتو نه بلکې د کال نه موږ یو خبره اورو چې جرنلسټ پروټیکشن بل، دا صحافیان چې کوم دي دې دپاره ټیک دا یو چیک اینډ بیلنس پکار دی، یو طریقه کار پکار دی. خو د مین سیز د صحافي پروټیکشن دی. پروټیکشن دا نه دی چې صحافي چې کوم دی نو صحافي له چا خړس ورکو یا صحافي چې کوم دی نو چا ورسره جګړه وکړه. پروټیکشن چې کوم دی نو د صحافي د نوکرۍ هم دی، د صحافي د عزت هم دی، د صحافي د صحافت هم پروټیکشن دی. که نن سبا دور کې ته د حکومت خلاف سټوري وکړې نو پتا بس چې کوم دی نو 100 ورځې بعد 2 ورځې 3 ورځې هفته بعد چې کوم دی نو د FIA نه نوټس راغلی او تا ته وایي ته پیش شه. یا چې کوم دی نو د مختلفو ادارو نه نور چې کوم ادارې دي د هغو په ترو باندې تا ته نوټسې راځي صحافیانو ته. اول خو چې کوم د اشتهاراتو په معامله کې کوم د مالکان سره ټسل شروع شو، په هغې کې چې کوم دی نو نه د مالک نقصان و نه د حکومت نقصان و. صحافیان چې کوم ورکینګ جرنلسټانو په فیلډ باندې هغه د نوکرو نه فارغه شو. بیا چې کوم دی نو د هغې نه وروسته په هغې باندې دي خاموشي اختیار کړه او یو دا یو څیز یې شروع کړو د اپوزیشن سره. دا ټول یو مل جوړ دی، یو ګډ جوړ دی د دې ټولو چې موږ صحافتي جرنلسټ پروټیکشن بل راوړو. خو دا پروټیکشن بل چې کوم دی که نه، دا پروټیکشن بل بس دا هغه 15 کاله به تیر شي، نه به پروټیکشن بل شي. اوس چې کوم دا چې کوم PDMA دي ورغه کړی دی د صحافیانو د حوالې سره چې کوم نوی بل را روان دی، په دې کې هم که موږ دغه وګورو په دې بل کې څه څیزونه د ورکینګ جرنلسټانو دپاره ښه دي. خو په دې باندې چې کوم زموږ سینیر چې کوم د مالکانو خلک دی او کوم د مالکانو د رایټ او لیفټ هینډ خلک دی، هغه خلک چې کوم دی د دې بل مخالفت کوي. په کار ده دا بل دی راشي، خو دا بل داسې په کار دی، دا امینډمنټ به دې کې په کار دی چې یاره چې کوم په لوکل سطح باندې یا چې کوم په ګراؤنډ باندې کوم ریالټیز ښودونکي خلک دي، که هغه کیمرامین دی، که هغه رپورټر دی، چې کوم ورکینګ جرنلسټ یو چاته باران، ګرمي، یخني، سردي، هیڅ موسم چې کوم دی وال، انسوګیس، کمر، پتراو، هر شي کې هغه په فیلډ موجود او ریالټي ښیي. د دې خلکو په حقیقي الفاظو کې چې کوم دی د دې پروټیکشن پکار دی. خو بدقسمتۍ خبره دا ده چې زمونږ کم د صحافیانو چې کم څونه بیړه غرقه ده په نن سبا دور کې، نو دا زمونږ د خپل قیادت د وجې نه غرقه ده. ستاسو نام څه دی او څومره وخت نه تاسو اسلام آباد کې صحافت کوئ؟ السلام علیکم، زما نامه گوهر مسعود ده او د جنوبي وزیرستان نه مې بنیادي تعلق دی او اسلام آباد کې تقریبا 2007 اینڈ نه صحافت مې شروع کړی دی د مختلف ملکی او غیر ملکی میډیا سره. الحمدلله په 3 ژبو کې مې تر اوسه پورې صحافت کړی دی، پښتو، اردو او انګلیش، او دا صحافت سفر مې روان دی. په اسلام آباد کې تاسو هم صحافت کوئ، څه قسمه مشکلات دي درته او چې کله هم تاسو خپله ډیوټي ترسره کوئ نو د کوم قسم مشکلاتو سره مخ وئ؟ الانور یقینا صحافت یو داسې شعبه ده چې په زندګۍ کې ډیر زیات مشکلات هم راځي، ښه څیزونه هم راځي. اکثر داسې وي چې ته به څوک نه پیژنې، هغه به تا پیژني بیکاز آف یور ورک، او په بل طرف باندې به تا ته پته هم نه وي او د یو خبر په وجه باندې به تا ته تریټس هم میلویږي او څوک به غلطې خبرې درپسې کوي، څوک به درته وایي چې لفافه صحافي دی. ډېر زیات دا څیزونه راځي. خو مینلی چې کم د صحافت دپاره مشکل څیزونه دي
په هغې کې زمونږ د حکومتونو او د حکومتي ادارو د مختلفو ادارو هغه پازیټیو او مثبت کردار نه دی پاتې شوی چې کم صحافیان انکریج کول پکار وي، بلکې چې کم داسې صحافیان دي چې هغه عوامي مفاد یا د عوامي ایشوز را اوچتول غواړي، هغوی دپاره ډېر زیات مشکلات جوړیږي. په هغې کې به زه د میډیا مالکانانو او چې کم میډیا منیجمنټ دی چې کم میډیا پالیسیز جوړوي د هغې هم په ډېر غټ کردار دی پکې. اکثر هغه ایشوز په میډیا باندې هایلایټ کیږي چې کم ایشوز یا پولیټیسایز شوي وي، یو پولیټیکل پارټۍ د بل خلاف استعمالول غواړي، یا د کاروباریانو د بزنسمنانو په اپس کې کیسه خبره راځي. د عوام چې کم ایشوز وي، عوامي مسایل وي، په هغې باندې میډیا منیجمنټ چې کم ټاپ لیول باندې ناست وي، هغه د پاکستان د ټولو ادارو زه خبره کوم، هغې دپاره مشکلات جوړوي. مونږ د مشرق چې کوم هیډ افیس دی هغه پېښور کې دی، او ماشاءالله چې کوم ټول پروګرامونه دي هغه هم د پېښور نه کیږي. او دې نه علاوه د موجوده حکومت نه د ستاسو مطالبات څه دي؟ زه خو به دا ووایم چې زه خو دونه غټ صحافي هم نه یم چې زه د حکومت نه پر زور انداز کې مطالبې کوم، خو دا یو خواهش مې دی، دا یو مطالبه به ورسره شامله کړم چې کم از کم به حیثیت یو انسان چې ته کله په حکومت کې ناست وي، په یو لیول باندې ناست وي، نو هسې هغه اندروني انسان ته سړی وایي چې ته لږ وګوره چې کم هغه صحافي دی چې هغه اصل صحافت کوي، عوامي مسایل باندې خبرې کوي، نه کې هغه مناپلایزیشن کوي یا مخصوص ګروپونه هایلایټ کوي. نو حکومت نه به دا مطالبه وکړه چې په ټول نه اول د صحافیانو د تحفظ خیال د وساتل شي، او دا څیزونه د کنسپایرسي ته نه اچوي چې هغې کې دوی دا کنسپایرسیز واچوي چې په یو ځای کې صحافي ته د تحفظ په نامه باندې هغه لاس وتړل کیږي، او په اوس دا څه قانوني قوانین خبره کیږي، بلونو خبره کیږي، په هغه کې هم په ډېر څیزونو کې د صحافیانو لاس تړلی شوي دي. که چېرته داسې یو خبر راځي که نه، نو هغې خبر باندې حکومت یا حکومتي ادارو ته د صحافي خلاف ډېر سخت اقدامات تر جرمانو پورې پکې څیزونه راغلي دي. زه د دې څیز نه انکار نه کوم چې صحافي ته دا د غلطۍ سزا نه میلویږي، نه چې غلطي کوي په یقینا هغې ته سزا پکار دی، هغې ته یو انتباه پکار دی، خو د هغې دا مطلب نه دی چې هغې په وجه باندې په صحافت باندې قدغن ولګي. دا نن چې کوم حکومت دی، زه بذات خود به حیثیت یو صحافي دا خبر اظهار ما آن د ریکارډ چېرته مخکې نه دی کړی. عمران خان زما فیورټ چې کوم پولیټیکل فیګرز مخکې راتلل د الیکشن په دور کې، نو زما په نظر کې، زما په سوچ کې عمران خان یو داسې لیډر و چې کومې خبرې کولې، چې کوم د کرپشن حوالې سره خبرې کولې، چې کوم د احتساب خبرې به یې کولې، نو ما ویل چې دا به پاکستان بهترۍ طرف ته راولي. موجوده حکومت ته د صحافیانو لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ زه خو وایم چې په ټول نه ضروري اول اقدام دغه دی چې حکومت ته چې څونه هم د پاکستان قوانین په تحت باندې لاندې صحافتي ادارې دي، هغې مالکانان باونډ کی چې کله یو میاشت پوره کیږي هغه تنخې په ټایم باندې ورکوي، چې کله تنخوا په ټایم نه ورکوي، حکومت چې کم ایډورټیزمنټ مد کې ادارو ته پیسې ورکوي د هغې نه پیسې کټ کوي، او صحافیانو یا چې کم صحافتي ادارو کې کارکوونکي وي هغوی ته هغه پیسې د تنخې په مد کې ورپوره کوي. دویمه خبره ده چې صحافیانو تحفظ د صرف او صرف په سټیټمنټس یا په بیانات باندې نه راولي، په عملی اقدامات باندې دی راولي. او د هغې نه علاوه زه به دا ووایم چې څنګه د نورو مختلف د ملک اعلی حکام، اعلی ادارو ته فیسیلیټیز ورکړېدل شي، حکومت د طرف نه ورته سبسیډیز ورکړېدل شي، دا څیزونه دا صحافیانو ته په دې وجه ورکړېدل شي چې چونکې د صحافي چې کوم یو نام وي، یو د دوی پاپولیریټي وي، د خلکو په نظر کې خو ډېره غټه خبره وي، خو په حقیقت کې داسې ډېر ما لیدلی دي چې د بیګا د ډوډۍ په کور کې څه نه وي، او چې پوښتنه پرې کوي چې په دې صحافت باندې کوې څه، نو وایي چې یار څه وکړم، بل کار خو نه راځي، کا کوم لا بده کوم چې زه به چېرته مطلب په داسې سره صحافت کوم چې هغه صحافت به نه وي بلکې د چا پی آر شپ به وي، او پی آر شپ زما په نظر کې صحافت نه دی. نو صحافیانو دپاره دا څیزونه چې زما په ذهن کې اوس په د تیزې خبرې کې راځي، زه وایم چې دا وشي نو ډېره ښه خبره به وي.
کتن کو زدہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب صدر صاحب سره موجود یم شکیل انجم صاحب چې کوم موجوده د نیشنل پریس کلب صدر دی د هغوی سره به خبرې کوو چې کوم موجوده صحافیان دي په اسلام آباد کې دوی د کوم قسم مشکلاتو سره مخ دي او د صحافیانو چې کوم کله هم دوی خپله ډیوټي ترسره کوي نو څه قسمه مشکلات وي د دوی او دې نه علاوه چې کوم موجوده حکومت دی د هغوی نه د دوی مطالبه څه ده او ورسره چې کوم حکومت دی هغوی د صحافیانو لپاره څه اقدامات اوچت کړي او دې نه علاوه چې کوم وزیر اعظم عمران خان 2018 انتخاباتو نه مخکې د دوی د وزیر اعظم عمران خان نه څه امیدونه وي په دې هکله به د اسلام آباد نیشنل پریس کلب صدر شکیل انجم صاحب سره خبرې کوو صدر صاحب په خپل پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور سب سے پہلے آپ سے جو میرا سوال ہے اسلام آباد کے صحافی موجودہ دور میں کن کن مشکلاتوں کا ان کو سامنا ہے؟ مشکلات کا تو بہت بڑا انبار ہے جی کہ اس حکومت نے سوائے مشکلات کے کچھ نہیں دیا کہ کوشش یہ کی ہے کہ جو پہلے اسودیاں تھیں وہ ساری واپس لے لی جائیں کیونکہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت آئے تو ایجنڈے میں سب سے پہلا نمبر اسی چیز کا تھا کہ ان کے ہاتھ پیر توڑ کے انہیں پانی میں دھکیل دیا جائے تاکہ نہ یہ خود زندہ رہ سکے نہ ان کی اولاد کسی مستقبل کے قریب اچھا مستقبل حاصل کر سکے. یہ انتہا کا یہ دور ہے. میں پچھلے 40 سال سے 45 سال سے صحافت کر رہا ہوں. اس دور میں مارشل لاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. جو ابھی یہ جو قانون آ رہا ہے اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ہر لائن آپ ان کی ہر پیرا ہر جو آرٹیکل ہے اس بل کا وہ اس میں ہمارے گلے پہ چھری چلائی ہے کہ یہ چائنا یا سعودی عرب کیا بیچتے ہیں جو انہوں نے وہ ہر ڈالی کہ آپ کوما اور فل سٹاپ بھی اپنی مرضی سے نہیں ڈال سکتے. جو یہ کہیں گے وہ ہوگا نہیں تو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ اور 3 سال قید. ابھی آپ وزیر اطلاعات کو دیکھا اس نے بھی یہی کہا کہ یہ قانون منظور ہوگا لیکن چلیں ہمیں بھی اگر ہم نے مارشل لا دیکھے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں جیلیں بھگتی ہیں یہ تو چیز ہی کچھ نہیں نا. لیکن بہرصورت ہمیں سچ بولنا ہے اور سچ کا علم اٹھانا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کی سیاست ہے ان کی. شور مچانا گالی گلوچ کرنا انہوں نے گالی کا کلچر دیا. انہوں نے الزام تراشیوں کا کلچر دیا. انہوں نے جھوٹے مقدمات کا کلچر دیا. ان سے کوئی توقع ہمیں نہیں ہے کہ یہ کسی کا بھلا سوچیں گے عوام کا بھلا سوچیں گے یا ہمارا خاص طور پہ. تو یہ ایک پلان لے کے آئے ہیں صحافی اور صحافت کو کرش کرنے کا. اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. صحافی قوم کا ملک کا اور حکومت کا ایک آواز ہوتا ہے. موجودہ حکومت سے کیا مطالبہ ہے اور صحافیوں کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے موجودہ حکومت کو؟ یہ دیکھیں یہ پلان کے تحت یہ چل رہے ہیں. اس کے مطالبے کا تصور ہی نہیں. آپ مطالبہ کریں گے یہ 2 نمبر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کی آواز اٹھائیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں. تو اس لیے ان سے کوئی مطالبہ کرنا ہے ہی نہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اوقات دیا ہے نہ ان کو استطاعت دی ہے کہ کسی کی خدمت کریں یا کسی کا کوئی کام کریں یا صحافت کی کوئی خدمت کریں. یہ ہے ہی نہیں ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے. اس لیے ہم مطالبہ نہیں کرتے ان سے. آپ کوئی اقدامات کے حوالے سے بھی اسے کوئی وہ نہیں کریں گے؟ منفی سے بہت نیچے گرے ہوئے ہیں. ہماری نظروں میں یہ منفی سے بہت نیچے گرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا چاروں صوبے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے کلبوں کو دیتے ہیں مدد کرتے ہیں. اس کی فنانشل ایڈ ہوتی ہے ان کی باقی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. یہ واحد کلب ہے جو ایک دھیلا نہیں نکالتا نہ کسی کی مدد کرتا ہے بلکہ یہاں تک کہ جو صحت پروگرام ان کا تھا ان کا نہیں تھا ماضی سے چلا آ رہا تھا تو یہ اس میں بھی ہمیں شامل نہیں کر رہے. ہمیں مائنس کر کے باقی لوگوں کو دے رہے ہیں. کے حوالے سے جو بل لے کے آ رہے ہیں کیا اقدامات اٹھائیں گے آپ لوگ؟ ہم نے بہت بڑا پروگرام رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بل نہیں آئے گا. اس بل کو نہیں آنے دینا. ہم نے پوری طاقت استعمال کرنی ہے جیسے مارشل لا ضیاء الحق کے دور میں ہم نے کیا تھا کہ ایک عام سا بندہ اٹھ کے سزا دیتا تھا کوڑے مارتا تھا اور اندر سزائیں سال کی سزائیں ہوتی تھیں. وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن یہ اگر ہم اس بار بچا دیتے ہیں جرنلزم سچ کو بچا دیتے ہیں صحافت کو بچا لیتے ہیں اپنے لوگوں کو بچا لیتے ہیں یہ بہت بڑی فتح ہوگی. اس میں ہر شخص کو اس مقصد کے حصول کے لیے مدد کرنا ہے. جس طرح تبدیلی کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا یہ بل بھی یا صحافی بھی اسی تبدیلی یہی تبدیلی یہی مقصد تھا اس کا کہ اچھائی کو برائی میں بدل دو. یہ تبدیلی تھی. یہ کوئی اچھائی کو مزید اچھا کرنا نہیں تھا یا برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنا نہیں تھا.
ان کا مقصد یہی تھا کہ مزید برائی کا پیدا کریں اور لوگوں کو ایک ٹائم کی روٹی پہ ترسا دیں. ہمارے دیکھیں بے شمار لوگ 12,000 لوگ نکلے ہیں. وہ لوگ کوئی ریڑیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کس نے پرچون کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے. صحافت کو انہوں نے ختم کرنا ہے, یہ ان کا مقصد ہے. صحافیوں کے لیے کوئی پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ آپ اس بل کو بچانے کے لیے دل و جان سے محنت کریں, ہمارے ساتھ آ کے ملیں. اور ناؤ اور نیور کا مسئلہ ہے, اگر ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو یہ ہم روئے زمین سے مٹ جائیں گے. تو نامسده او په څومره وخت نه تاسو په اسلام آباد کې صحافت کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډېر مشکور یم اعلی نور صاحب ستاسو. زما نوم قمر یوسفزی دی او صحافت چې دی زه د 1990 نه کوم. اسلام آباد کې 2007 ټلویزیون د طرف نه لال مسجد کوریج له راغلم او بیا دلته پاتې شوم. صحیح. نو اسلام آباد کې خو صحافیان د مختلف قسمه مشکلاتو سره هم مخ دي او چې تاسو هم خپله ډیوټۍ کله هم ترسره کوئ, نو کوم قسم مشکلات وي درته؟ زمونږ اول د دې ټایم کې میډیا په دوو غټو حصو کې تقسیم ده, یو د الکترونیک میډیا, یو د پرنټ میډیا. د پرنټ میډیا مسایل ځان لري او د الکترونیک میډیا مسایل ځان لري. زمونږ مسله خو دا ده چې لکه څنګه دا د تاسو په خپله باندې یو سیټ اپ سره کار کوئ, ایون ستاسو دا کیمرا دا مایک خو انشور دی خو ستاسو لایف انشور نه ده. نو فرسٹ آف آل خو موږ ته غټه مسله دا ده چې زمونږ صحافي محفوظ نه دی او زمونږ کیمرې محفوظ دي خو زمونږ کار کوونکو والا کسان دغه نه دي, محفوظ نه دي. بله دا ده چې دلته یو غټه مسله دا ده چې کوم ایجوکیټډ کسان دي هغه لږ وروستو پاتې شي, یونیورسټیز نه هغوی راشي, بیا هغه په دې وخت کې د معاشي مسلې ډېرې زیاتې دي. زمونږ خلک غریب خلک هغوی خپل تعلیمونه برابر کړي په ډېرو تکلیفونو باندې, چې فیلډ ته راشي نو هغوی ته هغه چانسز نه میلاویږي, بلکې یو اجارهداري هم موجود ده. نو یو خو دا زمونږ انټرنل مسایل چې کوم دي, چې کوم ټیکهداري سیسټم دی, نو په نیو کمرس ته هغوی چانسز نشته. ایز ویل ایز دا چې کوم زمونږ نور پرنټ میډیا سره کوم تعلق کسان ساتي, که هغوی په یو خاص انویسټیګیټیو جرنالیزم یا یو خاص ټاسک باندې کار کوي, د هغوی هم څه سیکیورټي نشته. او بله دا ده چې زه به دا ووایم چې کله نه د جنرال مشرف صاحب دور راغی او په هغې کې الکترونیک میډیا, نو پرنټ میډیا ته ډېر یو نقصان میلاو شو. او بیا بله خبره دا ښه وشوه چې هر یو کس ته په منټ کې دننه خبر میلاو شي او د الکترونیک میډیا یو رول ډېر فعال شو. دې سره چې دی نو لکه د الکترونیک میډیا سره چې ما کوم کار کړی دی, په دې کې یو جرنلست سره دومره ټایم نه وي, دی کوشش کوي چې پیپر زر ورکړي او بریکینګ نیوز زر ورکړي. دا دور کې مشکلات هم څه دي؟ معاشي مسلې ډېرې زیاتې دي, ویجز پرابلم دی, ځکه چې تاسو وګورئ چې کوم 6 ویج بورډ دغه شو, 7 ویج بورډ ایوارډ وشو, 8 خو په دې باندې عمل درآمد نشته. لہذا اوس که د یو ته یو جرنلست دغه وکړې ریپورټر نو 15,000 to 20,000 دا د یو مزدور دغه هم نه ده چې یو کس ماسټر کړی وي ماس کمیونیکیشن کې یا پروفیشنل ډیګري هولډر وي, هغه دغه معاش کې ډېر زیات په تکلیف باندې زحمت باندې. موجوده حکومت نه د بطور صحافي څه مطالبه کوئ؟ فرسٹ آف آل سیکیورټي اف د جرنلست چې د هغه ژوند محفوظ وي. زه به لږ په دې کې دا ووایم چې زمونږ یو ډېر غټه علاقه چې هغه اګنور پاتې ده, هغه زمونږ د اوس زم شوې علاقې چې کوم دي فاټه وه, اوس زم شوې انضمام نه بعد دغه خلک دغه صحافیان چې دي که هغه د واڼې نه راواخلي او تر باجوړه پورې او تر ممند ایجنسۍ کې تاسو وګورئ نو ډېر خلک چې دي, ډېر زموږ صحافیان چې دي نو دا شهیدان شو. بل د هغې هېڅ کمپنسیشن ونه شو. تر اوسه پورې چې څومره کیسز دي د هغوی بچي چې دي نو هم در په در دي, نه یو تنظیم هم د صحافیانو چې کوم تنظیمونه دي هغوی چې څه نه چغې ووالي, خو اکچولي هېڅ قسم هغوی ته فنډ یا د هغوی د بچو څه د مستقبل دپاره حکومت توګه باندې هېڅ ونه شو. او نه دا حکومت ته د صحافیانو لپاره
څه اقدامات چتول پکار دي؟ فرست اف آل چې د دې خو ما تاسو ته وویل چې د دې ژوند محفوظ وي بل دا اف آی ای چې کوم اقدامات شروع کړي دي او مختلف ایجنسیز چې کوم دي کوم انوالومنټ دي نو دا فریډم اف سپیچ پکار ده چې دا شورټي مونږ ته راکړي چې او مونږه صحافیان یعنی واقعي یو چوتا ستون دی او زمونږ ته د ازادي حاصله اول زمونږ د ازادي پکار ده بل سره زمونږ ویجز پکار دي بل زمونږ د ماشومانو د مستقبل لپاره جامع پروګرام پکار دی لکه څنګه چې د عمران خان مخکې کومې خبرې وي د ګورنمنټ راتلو نه مخکې د صحافیانو سره به چې کوم اجلاسونه د کول په هغې کې اوسه پورې یو ونه شوه راغلو تاسو دا خبره ډېره دغه وکړه د موجوده بل چې کوم را روان دی په دې کې یو غټه مسله دا شوې ده چې تاسو ماته دا ووایئ چې کراچي یونین اف جرنلز لاهور یونین اف جرنلز پنجاب یونین اف جرنلز خیبر یونین اف جرنلز پی ایف یو جے شوه آر آی یو جے شوه دا نیشنل پریس دې کې هېڅ چا سره هم دا مشوره ونه کړې شوه چې آیا دا مونږ یو بل دی او د دې نمایندګان د صحافیانو نمایندګان سی پی این ای شوه دا خلک دا وګړي دي راونه غوښتل او نه دې سره سلا مشوره وکړه نن دا موږ په داسې دغه کې چې درنه ده او د بل خلاف چې دی نو چغه والي کېږي او کومه اتارټي چې کوم دي منځته راولي دا هم یو بل په موږ په سر باندې یو آی وډ سي چې یو مارشل لا ده سو نامه ده او څومره وخت نه په اسلام آباد کې صحافت کوئ؟ زما نوم عبدالله مومن دی او ما 2 کال پېښور کې صحافت کړی 4 کال مې اسلام آباد کې دی چې د پرنټ زیاتره د پرنټ جرنالیزم سره وابسته یم اسلام آباد کې صحافت او بیا مشکلات موجوده وخت کې څه قسمه مشکلات یې درته او دې نه علاوه چې کله هم په فیلډ باندې ځئ او مشکلات وي درته؟ دا خو د فریډم نیټورک پاکستان چې کوم رپورټ دی کوم چې هغه صحافیانو په تحفظ باندې کار کوي هغوی 13 کال په خپل رپورټ کې دا ویلي رپورټ دې کال راغلی خو د 2020 رپورټ و هغه د چې اسلام آباد په پاکستان کې د صحافیانو لپاره انتهایی خطرناک ترین ښار جوړ شوی دی او بیا چې کله ته انویسټیګیټیو جرنالیزم کې او کریټیکل جرنالیزم کې نو هغې سره ته او به سوشل میډیا باندې خاص کر ټویټر باندې خپل ویوز چې دی هغه ښکاره کې نو ډېر زیات چانس وي ته چې بار ځې یو خطره تا ته محسوسېږي یو مشکوک ګاډی هغې نه تېرېږي مطلب تا ته یو خطره وي ځکه چې د سره په دې ښار کې څه وشو سره څه وشو داسې نور صحافیان چې دي او دا نه بلوچستان دی نه قبایلي علاقې دي اسلام آباد هم دومره غیر محفوظ دی چې صحافیان او د دې سره د سیاسي پارټو ورکرانو د انساني حقوقو خلک چې دي هغه یو یره محسوسوي نو موږ هم دغه یره کې مطلب څنګه چې خپل ملګري نو چې کوم حالاتو سره مخ دي چې په کور کې محفوظ نه دي په پارک کې محفوظ نه دي د ورځې اوچت شي سی سی ټي وي فوټیجز راشي د هغې باوجود هم د مجرمانو خلاف څه کاروایي ونه کړي نو خامخا هر صحافي ته یو یره او هغه یره موږ ته هم ده حکومت ته د صحافیانو لپاره څه اقدامات چتول پکار دي؟ ګوره د دې حکومت یو زه ویلی شم چې دغه یو څیز د تعریف دغه دی چې هغه جرنلیست پروټیکشن بل دی چې هغه کوم وسپا شو د صحافیانو تحفظ حوالې سره دغه څیز دی بقایا تاسو ګورئ د پاکستان میډیا ډیولپمنټ آرډیننس چې را روان دی دې کې خو څه څیزونه داسې دي موجوده حکومت چې هغه ورکرز دپاره لږ ډېر ښه دي او بنیادی طور دا یو اټیمپټ دی دا یو کوشش دی چې نه صرف په پرنٹ میډیا بلکې په الکترونیک میډیا او سره په سوشل میډیا باندې حکومت خپل لاس چې هغه مضبوط کی او هر هغه حکومت چې هغه هر هغه आवाज چې هغه د حکومت یا د قومي اسټابلیشمنت خلاف راوچتېږي د هغې دپاره چې د سزاګانې جوړې شي او راون چې لکه تا ته وګوره 250 میلیون دغه ته اختیار ورکړی شوی دی چې هغه به جرمانه لګولی شي اخبارونو باندې او په ټي ویګانو باندې د نه علاوه لایسنس به دغه کولی شي که تاسو د 13 کال رپورټ وګورئ ریپورټرز وداوټ بارډر هغه دا وایي چې پاکستان 3 درجې نور هم راغورځېدلی دی په فریډم اف د اظهار رایې چې کومه ازادي ده نو دغه څیز خو دی او مطلب دغه څیزونه ښکاري تا ته چې حکومت د میډیا چې کوم ورکرز دي د میډیا چې کوم ادارې دي هغه کوم بحران سره مخ دي کوم چې غټ غټ اینکرز دي اوازونه دي کوم چې حکومت باندې تنقید کوي هغه ټول ته وګوره په ټي وي نه بار دي ریپورټر سره هم دغه صورتحال دی نو څه مطالبات هم دي څه مطالبه به کوئ د موجوده حکومت نه او خاص کر د وزیر اعظم عمران خان صاحب نه؟ ګوره وزیر اعظم چې نن په کوم اقتدار کې ناست دی هغه وزیر اعظم دی یا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی که تاسو وګورئ هغې دپاره چې کومه یو بیانیه جوړه شوه یو ماحول جوړ شوی په هغې کې میډیا چې د هغه ملوثه ده
مطلب د میډیا مالکانو به هم دا خبره کوله چې تاسو په جلسو کې خالي ځای مه ښیئ. نو هغه عمران خان چې دی هغه اقتدار کې راغلی او هغه په میډیا دپاره چې کله په اپوزیشن کې ډېر آواز به اوچت او میډیا به ازاد دی دا به دا به اوس هغه څیز نشته دی بیکاز دیر اون هاؤس آر اکاؤنټیبل. مطلب صرف نه عمران خان بلکې د عمران خان چې څوک سپورټ کوي هغه خلک هم په هغوی باندې لکه د عمران خان ناکامي ده هغوی انډایرکټلی ناکامي ده. نو دغه خو روان دی او زیاتر کیسز کې دا دي چې کوم سیویلین حکومت دی هغه بې بس دی هغه هیڅ نشي کولی. زیاتر کیسز کې انټیریر منسټر ته هم پته نه وي. 2018 انتخاباتو نه مخکې او اوس چې کوم وزیر اعظم موجوده جوړ شوی دی او تاسو هغه ځای کې وزیر اعظم نه و نو څه امید هم لرو چې دوی به د صحافیانو لپاره څه اقدامات اوچتوي؟ ګوره دا پاکستان کې نه پوره دنیا کې دا یو سیستم دی چې کله یو پارټي په اپوزیشن کې نو هغه د میډیا او د انساني حقونو اوازونو دپاره اواز اوچتوي او چې کله هغه په اقتدار کې راشي بیا هغه فیشست شي مطلب هغه یو آمریت جوړ کړي. نو مخکې عمران خان چې هغه یو ریفارمسټ و مطلب هغه دا غوښتل چې را دلته په دې ملک دي انسانان جبري ګمشدګۍ دي نه صحافین دي نه اوچتېږي په میډیا دي پابندۍ نه خو چونکې اوس هغه یو بې بس وزیر اعظم دی مطلب هغه په لاس کې هېڅ نشته دی د اقتدار په کرسۍ خو هغه ناست دی خو هغه سره په لاس کې هېڅ هم نشته دی. نو زموږ هېڅ تمه نشته دی. عمران خان چې دی هغه عمران خان بالکل نه دی. تاسو ته ما څنګه وایي چې اپوزیشن کې اپوزیشن کې یو کس داسې که هغه پیپلز پارټي که نواز لیگ دی که جمعیت علما اسلام دی هغه ټول د میډیا او د انساني حقونو ازادۍ کې خبرې کوي. بیا چې کله هغه حکومت ته راشي دا ټول دا څیزونه چې دی د میډیا خلاف چې کوم د اف آی اے استعمال دی یا د نورو قوانینو استعمال دی دا صرف عمران خان نه دی کړی دا پیپلز پارټۍ هم کړی دا مسلم لیگ نون هم کړی د دې نه مخکې حکومتونو هم کړی. نو عمران خان مطلب ته आवाज اوچتولی شي ته مطالبه کولی شي یو داسې کس نه چې د هغه په لاس کې طاقت وي. نو عمران خان چې دی یا د هغه حکومت چې دی هغه یو بې بسه حکومت دی موږ هغه باندې ذمهواري نه اچو چې دا عمران خان د دې حالاتو ذمهوار دی. تونکو تاسو د صحافیانو خبرې واورېدلې دوی دا وویل چې کوم موجوده حکومت د صحافیانو په حوالې سره بیل راوړي نو دوی د دې په مکمله مخالفت وکړو. دوی دا هم وویل چې موږ به احتجاجونه هم کوو او دې نه علاوه دوی د حکومت ته دا مطالبه هم وکړه چې د دوی د تحفظ لپاره د باقاعده د حکومت اقدامات اوچت کړي او د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.